حال کې چې 2 ساعته وړاندې به یوه کلمه ته هم نشوه لوستلی، خو د نیت په جوړولو سره به وکولی شي ډېر څه زده کړي. د دومره بیړني تغییر لامل به څه وي؟ یو وخت هیڅ درس نشي لوستی او بل ساعت ډیر په شوق او اغیز وایي، په حقیقت کې بل هیڅ نشته، یوازې نیت او اخلاص رامنځته شول. الله درنه راضي شو، د زړه توان یې درکه او په هر څه کې الله رب العزت برکت پیدا کړ. نو زما دا سپارښتنه د هغو کسانو ته چې هغوی په تحصیل او په زده کړه باندې بوخت دي، چې د هر څه نه مخکې هغوی د خپلو نیتونو اصلاح وکړي، په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي. چې اخلاص پیدا شي، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي، رابطه به مو له شیطان نه پرې شي. په هغه خپل هدف او په خپله موخه کې به الله رب العزت تاسو کامیابه کړي او سر ته به مو ورسوي. نن ورځ چې موږ او تاسو وینو، په زرګونو کسان دي چې کلونه کلونه په مدرسه کې تیروي، کلونه کلونه په تحصیل پسې ورک وي، خو بیا هم د هغوی لاس ته څه نه راځي. لوی لامل یې دا دی چې هغوی په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه ده کړې، د خپل نیتونه اصلاح کړي نه دي، تر څو چې د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي او الله دوی خپل هدف ته ورسوي. څه و چې څه یې زده کړي، هغو نه هم الله د دین خدمت نه دی اخیستی، ځکه چې د هغو نیت صحیح نه و، د هغو په زړونو کې بدنیتي پرته وه او تر اوسه پورې په نفاق، شقاق او بدبختي کې اخته دي، چې څنګه د چا نیمګړتیا په ګوته کړي او د خلکو په منځ کې نشر کړي. خپله خو منفور دی چې د خلکو په منځ کې هم تشویش او نفاق ته وده ورکړي. نه، علم د الله صفت دی، الله تا ته درکړی، په دې باندې به د الله بندگانو ته خدمت کوي، د الله دین به رسوي. خو که چېرته سهوه کېږي، د الله رب العزت نه د لفظي خطاو بخښنه غواړه. دا نه چې د خلکو په منځ کې د خپل علم په وسیله نفاق، شقاق او بدبختي خپره کړي. الله ته به څه ځواب وایي؟ رشه د توبې وخت دې شته، بیا هم په خپل نیت باندې کتنه وکړه، نیت دې اصلاح کړه او اخلاص ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. په دې برخه کې یو بل مثال هم ډیر د پام وړ دی. ستا نیت د جامو په اړه څه دی؟ ته ښکلې او ښایسته او قیمتي جامې د څه لپاره اغوندې؟ آیا د همدې لپاره ته ښایسته جامې اغوندې چې له خپلو ملګرو سره سیالي وکړې او ښه ښکاره شي؟ که ته ښایسته جامې او قیمتي جامې په دې نیت باندې اغوندې، تا لپاره هیڅ کم ثواب نشته دی، ځکه چې ته مخلص نه یې. نو ای با حجابه خورې، له ځان سره داسې نیت وکړه چې په خپلو جامو به هم د خدای لور ته دعوت کوي. نو بیا خو به په اسلامي شرایطو برابرې ښکلې او ښایسته جامې اغوستل هیڅ پروا نه کوي. کله چې تا د خدای له احکامو سره سمې باحجابه جامې واغوستې، په دې صورت کې ممکن هر نجلۍ ستا د حجاب په لیدو حجاب خوښ کړي او په دې توګه به ټولې هغه پیسې چې تا په جامو باندې مصرف کړي دي ستا د نیکیو په تله کې واچول شي. که ته ښایسته جامې، باحجابه جامې، قیمتي جامې دې لپاره اغوندې چې نور نجونې ما ته وګوري او هغوی هم زما په شان باندې باحجابه شي، ښایسته جامې واغوندي، د اسلامیت جامې واغوندي، کومه پیسې چې تا په دې جامو باندې لګولي، الله رب العزت به د هر یوې په بدل کې په آخرت کې تا ته ثواب درکوي. او که د نیت نه وي کړی، تا لپاره هیڅ ثواب نشته. او که خدای مه کړه ته فاسدې جامې اغوندې، نیمه لوڅې او بربنډې جامې اغوندې،